د عدم تشدد په فلسفه را سره لاړ شه. د عدم تشدد په فلسفه را سره لاړ شه. راځه د باچا خان په نظریه را سره لاړ شه. د کرکې او د نفرت په جنگ کې دواړو له تاوان دی. د کرکې او د نفرت په جنگ کې دواړو له تاوان دی. د مینې او د امن په ټپه را سره لاړ شه. مینوالو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. او څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو هم په دغه سلسله کې راغلي یو. نن علمګیر مانیروال صاحب خواته د هغه نه به شعرونه ریکارډ کوو. علمګیر مانیروال صاحب خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایم او سلامونه مې قبول کړي. وعلیکم سلام. ستاسو ډېره مننه چې رالی په دې دومره لنډ تنګ وخت کې او موږ له هم وخت راکړو. مهرباني الله مو کامیاب کړه په خپل مقصد کې. او د هغه ملګرو هم ډېره مننه کوو چې کوم خلک دا اوري او ګوري او شاعران خوښوي. د هغې ملګرو هم ډېره مننه کوم. الله دې تاسو هم کامیاب کړي په خپل مقصد کې. ډېره مننه جي. او شاعري او کله نه شروع کړې ده؟ شاعري خو جي ما د 8م جماعت نه شروع کړې ده. 8م جماعت نه ما شاعري شروع کړې ده. او تقریبا لکه څومره وخت به کېږي اوس؟ تقریبا د دې به 6 کاله کېږي. او جي 6 کاله. ادبي ملګرو سره دې ناسته پاسته کړې ده که نه؟ شاعرانو استادان دې لکه څوک دي خپل شعر ولیکي چا ته یې ښې داسې استادان شاعران نور ملګري دي څوک دي؟ نو زه خو شاعرانو سره داسې زیات تر ناس پاس شوی نه یم. دغه خپل استاد ګڼم تسکین مانیروال صاحب. او داسې هغه نه مې هم شعرونه ورته داسې خولی نه دي. خو لومبی شعر چې کله ما ولیکه کوم غزل چې ما ولیکه نو ما لومبنی زده کړه او چې د چا له د اصلاح دپاره وړی نو هغه تسکین مانیروال صاحب و. هغه یو کتې د خو هغې نور غزل ونه کتې بس کاپیه او ردیف ولیکه. وایي دا ستا د عمر مطابق بس ټیک دی او بس ټیک دی وایي غزل. د هغې نه پس بس شاعري شروع کړه. نور داسې چا خاصه مې دغه نه دي کړې اصلاح نه ده کړې. ډېره مننه جي. مینوال کتونکي په تمه دي یو غزل یا یو کلام شریک کړو. ډېره مننه به. د کلام نه مخکې به سره یو 2-3 شعرونه شریک کړمه چې تکه سیلاب یې ورانوي بندونه. تکه سیلاب یې ورانوي بندونه زه سمندر یم سیندونه خورمه. تکه سیلاب یې ورانوي بندونه زه سمندر یم سیندونه خورمه. او مخ مې رنګونه بایلي مخ مې رنګونه بایلي ځکه جناب مخ مې رنګونه بایلي ځکه جناب غمونه ما خوري زه غمونه خورمه. او شعر دی چې سکلي مې نه دي خو کمزوری یمه. سکلي مې نه دي خو کمزوری یمه ځکه په لاره تیندکونه خورمه. او دې نه پس به راسره یو نوی غزل لی شریک کړمه. څو ځایونو کې ما ویلی هم دی چې ځکه په زړونو باندې خور یمه ته پوهه نه یې. ځکه په زړونو باندې خور یمه ته پوهه نه یې. سر یم سرور یم ټنګ ټکور یمه ته پوهه نه یې. ځکه په زړونو باندې خور یمه ته پوهه نه یې. سر یم سرور یم ټنګ ټکور یمه ته پوهه نه یې. په خپله لاره زه سړي یم ازغه مه خوږوه. په خپله لاره زه سړي یم ازغه مه خوږوه. زه د جانان غم کې نسکور یمه ته پوهه نه یې. په خپله لاره زه سړي یم ازغه مه خوږوه. زه د جانان غم کې نسکور یمه ته پوهه نه یې. ځان سره غور وکړه لږ فکر وکړه داسې به وي. زمین لالا ځان سره غور وکړه لږ فکر وکړه داسې به وي. زه ستا په ذهن باندې سور یمه ته پوهه نه یې. او شعر دی چې غږ مې د غوږو کې تاویږي ځکه خوب نه درځي. غږ مې د غوږو کې تاویږي ځکه خوب نه درځي. زه د روانو اوبو شور یمه ته پوهه نه یې. غږ مې د غوږو کې تاویږي ځکه خوب نه درځي. زه د روانو اوبو شور یمه ته پوهه نه یې. اخیري شعر دی چې صیبه زما نه شاعرۍ کې رنګیني مه غواړه. صیبه زما نه شاعرۍ کې رنګیني مه غواړه. زه عالمګیر د مړي کور یمه
ته پوهه نه یې صیبه زما نه شاعرۍ کې رنګیني مه غواړه زه علمګیر د مړي کور یم ته پوهه نه یې ډېره مننه مینوالو کتونکو د علمګیر مانیروال صاحب نه تاسو کلام واورېدو نو امید ده چې ستاسو به خوښ شوي او علمګیر مانیروال صاحب ستاسو په شاعرانو کې کم شاعر ډېر زیات خوښ دی او ډېر یې اورئ شاعران خو اورو نه ډېر داسې خاص او تسکین مانیروال صاحب نه متاثره یم د تسکین مانیروال صاحب هر کلام مې په زړه لګي او تسکین مانیروال صاحب شخصیت او د هغه کلامونه مې ډېر خوښ دي ډېر مینوال دي او یو کلام ورسره بل شریک کړه ډېره مننه به وي دغه یو څو شعرونه به ورسره نور شریک کړم صیبه خان سوای سلام نه کوي صیبه خان سوای سلام نه کوي زه خان ته وایه سلامونه نه کوي صیبه خان سوای سلام نه کوي زه خان ته وایه سلامونه نه کوي زما د کلي زاهدان پیژنې زما د کلي زاهدان پیژنې په خوار مولا پسې منځونه نه کوي زما د کلي زاهدان پیژنې په خوار مولا پسې منځونه نه کوي او شعر دی چې مکوه اومنه خپیمانه بشي مکوه اومنه خپیمانه بشي ما سره هر سړی شرطونه نه کوي مکوه اومنه خپیمانه بشي ما سره هر سړی شرطونه نه کوي او زه علمګیر ته بې جوابه نه یم زه علمګیر ته بې جوابه نه یم خلک د مړي نه سوالونه نه کوي زه علمګیر ته بې جوابه نه یم خلک د مړي نه سوالونه نه کوي ډېر ښه دی ډېر ښه مهرباني بس دغه کلامونه یاد وم مې در سره شریک کړو نور داسې شته دی نه چې یاد دي نه چې در سره شریک کړم لیکلي ما سره دي نه ډېره مننه دی کوم چې مونږ له دې وخت راکړو او کلامونه خو وویم مینوالو به اورېدلي او امید ده چې خوښ شوي به وي ښه کلامونه نو کتونکي د ګوري څه میسج به داسې ورکوئ څه خبره کتونکو له مینوالو له بس دغه پیغام دی زما لخوا د خپل کلي مانیرای لخوا او ستاسو د ټول ټیم لخوا چې بس وروروالی سره امن سره مینې محبت سره ژوند وکړي او یو بل ته څه ضرر ونه رسوي بس ښکلی ژوند تیر کړي په مینه محبت باندې نو ژوند به خوند وکړي ګینې هسې ژوند کول ګران دي په دغه مینه باندې به وپایو ګینې ګرانه ده او ستاسو شاعرۍ شاته وجه څه وه تاسو شاعري څه د وجې شروع کړه دا خو دی داسې تپوس وکړي چې شاعرۍ شاته بس وجې خو ډېرې کیدی شي شاعري د آلاتو پیداوار دی خو زه پیدا شاعر وم د هغې شاته داسې خاص وجه نه وه خو او شاعري دا خبره ده چې د آلاتو پیداوار نو حالات داسې جوړ شو خو د هغې نه مخکې څه پیدا شاعر وم ګرانو مینوالو کتونکو تاسو د علمګیر مانیروال صاحب کلامونه واورېدو د هغې خوږې خبرې هم واورېدې نو امید دی چې تاسو به ځینې خوندونه اخیستي پروګرام په دغې څو شعرونو ختموم بغزمین مانیروال صاحب له بلنه ورکوم چې هغه په دې خپلو یو څو شعرونو باندې خپل پروګرام ختم کړي ښه جي ډېره مننه موږ خو علمګیر سره رالو او هغه ډېر ښکلي شعرونه وې امید دی تاسو به خوښ شوي ومي او ښکلی پروګرام شو نو دا چې دی نو زه یو خپل یو څو شعرونه وامه یار که خان دی که غریب دی زما خوښ دی یار که خان دی که غریب دی زما خوښ دی دا زما د رنځ طبیب دی زما خوښ دی او زه په خپله پې د سرو ماله تېر یم او ډېر زما زړه ته قریب دی زما خوښ دی